پرسنلی نه پیژنم راشد خان، زه نه پیژنم چې څنګه دی، خو ما ته نجیبه فیض سره چې څومره ما خبرې شوي دي، نو هغوی چې کوم ټایم ما ته ویل، نو هغوی ما ته وویل چې ډېر ښه انسان دي، نایس دي. نو بیا هلته لاهور کې ملاقات شوی. نو ملګرو زه به تاسو ته ویم لکه په رشید خان پسې چې کومې خبرې روانې دي، خلک وایي چې آیا لیلا خان سره یې واده ونکړو، ډېر زیاتی یې وکړو، مختلف قسمه خبرې کوي. نو نن چې کوم دی هغه تاسو وکتو د لیلا خان کوم بیان په کوم کې چې هغه وایي چې آیا زه نه رشید خان پیژنم، خو صرف مونږ یو ورځ په پروګرام یا څه کې ناست وو او ویډیو ما تاسو سره شیر کړی هم وه چې آیا نجیبه فیض ما ته ویل چې آیا د رشید خان دپاره یا څه پیغام څه ورکړن، وایي هغه پیغام ما ورکړی و. د هغې نه پس بیا داسې چل شوی و رشید خان چې کوم دی هغه ویلي و چې آیا زه د لیلا خان کمې سندرې چې دي ډېرې زیاتې اورم، نو دې خلکو وله یو بل رنګ ورکړی و. په سوشل میډیا به بس صرف او صرف دغه پوسټونه کېده چې آیا د دواړو خپل منځ کې واده یا څه دی. نن چې کوم دی که تاسو وګورئ رشید خان د خپلې تره د لور سره چې دی هغه واده وکړو په کابل کې، په کنټیننټل هوټل کې چې په کابل کې ډېر زیات یو غټ هوټل یادیږي، په هغې کې د واده کم تقریبات چې وو هغه ارینج کړی شوي وو او ډېر په عالیشان او ډېر په دم دوم باندې چې کوم دی هغه واده سر ته ورسېدو. د واده نه مخکې هم یو 3 ورځې مخکې انتظامات هغه شروع شوي، بیا رشید خان راغی او د هغې کوم واده چې دی وشو. طالبانو چې کوم دی هغې دپاره خپله سیکورټي هم فراهم کړې وه، ویله چې یو افغانی کرکټر دی نو هغې دپاره کوم سیکورټي انتظامات چې دي هغه هم شوي. نو دغه لنډه شان ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کول، انشاءالله بل ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.